چې تو میش ته په واک ویلي وي خل چې کوم روایات دي د مطابق میش دې ته ماړې پروګرام کړلای اول مسیا و دې میش کړه چې د میش په غام په دار څخه په ځله میش سره ساری ته میش تر وغلی په غونډه بلا من خبره دا غدو چې پاکستان د میش ملک تای آرمی د میش آرمی دو میش د پاکستان خلاف نه میش د آرمی خلاف نه خدا وکیا صرف د حیات سره نه دو شوی سټیټ ته زه دا په واضح الفاظ یایم چې په دغه تیر شو دا ویډیو 15 جوړې دي دا مو سره شته اپشه شیر کوم ته دغه کړه دا څه ډېر الټا ویډیو جوړې دي چې زه په دخله نشو ویلای دا د حیات پیر لرګي دي چې حیات د حیات میر ورته ودروي او په دا چوړه باندې د فلور سار وشته کټ کوي او د میر یکتی او د بچون په داله وړوي دا د سټیټ پالیسی دی دا د پاکستان ریاست کو د آرمی په خیسور په وزیرستان په پښتانه علاقه شه دغه پالیسی دی دومره خبره ده چې په جون 2014 چې کله مو نقل مکانی کړله د وزیرستان نه زتلل چې کله تلای بال کې اول زون سوځوي پانه بعد ځنګل ته یور ورکوي مو زون وسیو د پاکستان ریاست ته پورا خو پاکستان میں باج کو زه لوړل د مو بیزتی وشو زه د اف ډی ام رشنه ته زه په تنبیه شکشنو سل په یخ ټیم شي چې د یونټ سیمرا وسلاتو د مو سره میزایل و د مو سره دزګاوه ومنه چې دا فوج دغه دي تر تللی چې یو خدا ملک میش د زون غړنلای و د فوج میش د زون غړنلای و کیر مو ورته پریش وطن مو ورته پریش د نیکه جایداد مو ورته پریش عزت مو ورته نیلام کو ځکه مو ورته نیلام کو چې د ملک میش د زون غړو خدا ملک د میش سره د میر غو د بچی غو نه رویانه کو دا د میش سره د میرانه یګه د مو د بچونه سره دا سره بیا کو دغه څه داس شوی دی په جون په 4 اکتوبر 2015 باندې د مو پاسي شوی دو په بکاخل کې مشه زده شپږه پوینټینا تیرېدل چې په یغ دي شه ام آی ایسای سی ټی ډي هر قسم محکمه هر قسم ادارات د موجود و ورته د مو د خیر د میر د بچی د کاس داس ویریفیکیشن شو لکه نوای ملک ته چې تدریمت ته لکه د ملک چې داس د شدګر بشینداوي ا د میشتره شول میش برداشت میش چې دا وطن ته غلی میش په داس لور روزه په ګنتی روغلی چې تو 15 بچون دي دوی د لینا دي دا د دغ سړی دا خوند دی دا یې شدا دي په دغ لور یې وستلی نن کیما پالیسی دو نن خو دلا شوی دو دای داس روتویای چې دا د فلور په باد باندې ځای ور د زی په باد باندې فلور ور حیات ورکر ته په هفته شه سلویر ور ورسی دا د حیات میر خبره دي که توس ویای ته د حیات میر توس ته په میدونه خبره کو چې سلویر ور په ور شور نه وځي نور سره خصادور نور سره د انتظامیه کار نور سره مالک کیر ته روشي په کیر شننه یای چې بشترار ور کاټ ور په صندوق شه دای طالب غوړي د زنانا جمعه تعالی ته ورچوي دای په صندوق شه طالب غوړي دنه دا پاته کې چې تو کلیر وزیرستان ته زر وستلای په وطن کارت باندې در وستلای شپږ میاشتې مو دلته په وطن کارت زون ته غوښي وزاده رو کړی و آیا دا طالب بیا د کی منه روغای چې تو وای چې کلیر وزیرستان د دلته در وستل ته د مو د خواندې ماندې به عزت در غولای د مو د خواندې ماندې به عزت د حیات مروز جوړي پارین د جمعه په ورځ باندې دا ویډیو نه در شوی دلته بل یونټ د حیات تللی دی یغه کرنل ته دا بچای ور سره ده چې د مو عزت ختمیږي آیو نټ څولای که خو نه مانی دو فاز بلوچ تتلې دو یخ کرنل ته چې ته مهرباني وکړه د مو عزت ته باج کا ورته ویایي سنتري ورته ویایي چې د مو افسر نشته تو سره چې شي دا ششي ویله دا د اسرائیل خواندې مانګې دي دا د سټیټ نه دي چې کله جنگ روشي مو ته نمرو کو چې مجاهد یې غزي چې د ملک مفاد وي د ملک قرباني وي زه مجاهد و زه غزي و چې بیا کله دلته دای روشي دای مو به عزتي ته روغلی دی دا د ټوله پښتانه نن د غونډه غیرتی پښتانه د عزت جنوزا وتل یدو میش په زون نه دی جړلی میش په مولینا نه دی جړلی میش په کرینا نه دی جړلی خو په عزت باندې د میش به واسطې دو کني نن په زون یور بال کې میجو کیپټن حسنین چې د 17 سین یونټ کیپټن و هغه دا څه وکړ چې په د خیسوره شو ورو و دو ورته ول خلکو ول مسیا ورکوله غشا ورته شوله دو ورته چې نه نه زه خو ول مسیا ته نه روغلای زه خو د شدینات نه وځم میش د دغ ریاست ته پورا د درې کوله میش دا اوس غلای کړی و میش خاموش و چې چلو خپل ملک مودای کنن نوی سبو په میش باندې خواند روشي که سبو نه په هفته شو په میش باندې روشي نن د سټیټ دای چې تاسو یې په دمکی درکوي
ته اسرائیل نه یې، زه د جرنیل د ایم آی د عیسائی نه ډارېږم. اسرائیل نه دي دا که مو چې په مقدر شه لیکلې وي اورزو د مو مارګ وي، ځکه په ټیپک مړه شو دای که مو په جیل ډاروي، په جیل شو د مو صحت ته نقصان وي، الله پاک د مو ګردې وس خرابولی شي صحت مې زه د جیل نه ډارېږم. د توس په وجه باندې زه ورته ویایم، د توس په وجه باندې دا اوس ورته ورسوې چې د حیات سره انصاف ونه شي. دغ بچا وړی دی په دغ پره دغ ته خپل ظلم شوی دی، د کر 15 بچون یې بوډاګون یې اوس په جلیله شه دي، یو ور یې وړي دي جاسوسونه په خپله باندې 15 لکه روپۍ ځنه وخستې دي، نن یې بیا وړي دي. یغه نه بعد په ده حیات پره ته پونچې ونسی چوڑے پر اگر جالولاوت کسا کا زر زر طالب رو غوڑا آیا دا ذمہ داری دے آمن دے سٹیٹ تو کا دے مودو موتو آمن سٹیٹ رو کاوی دتا ٹیکس ور کاو موتو آمن ریاست رو کاوی موچ دتا کیر دے نکا جایداد دا پمو بندے انگریز یا ندے پریشای دے خیسور تاریخ وکسا دے اجیمیر دلی خان دے کونیا گلویز دے میش پا جبینا شا موجود دی میش کا دغ ریاست واضح الفاظ بندے داوی آئی چکایو ور در تا الٹاش وی او میش دا ملک د زون ونه ګونو یا تو ګلو ختم شي د میش سینه او تو ته ختم نشي. د ټول سیاسي پرچې ته میش د هیڅ تحریک د هیڅ چا سره د میش تعلق نشته. د میش چنن سویایي دا میش د مانځې په عزت نن لګیایي په دا باندې کامیش سار لوشي. زه ټول سیاسي پرچې ته دا ویایم چې د سیاست وخت نه دی موته حیات ته چې څوک روسي ویلکم ورته ویایا دا موته نن ډېر عزتمن خلک روغلي دي خو سول درته کوم مینات درته کوم چې د حیات کیسه په سیاست ونخلې دا عزت ته ځون وګڼه دا د تو هدی دا د مودی د ډېره پښتانه مانځې سره دا شوي دي خو چا شاغ نه دی کړی نن یو حیات وکړو دا څه ونیره ډېره ویډیو د مو په جیب شه د ریاست ته زه واضح بیایم چې دا بچون نوستی دو توسته کیسه وکړو چې د دغه خواندې مانځې سره څه شوي دي د مو په زبان نه رودرېمي زه ویلی نه شم یې پښتانه د پوره یې جرم ګڼو د پښتانه د پوره یې زه پیغیر ګڼو که نه وي داس خبره مې په خوله شي دي چې د مو زړه سیر یور کو خو وضحول یې نه غوړه د سټیټ د پاکستان د ریاست د خیر د پوره چې چلو که نه وي داس وی بې جمعې کو داس وی بې پردې کو چې زه بې جمعې کړی یم وضح ورته ویایې چې که زر نظر د حیات سره انصاف ونه شو حیات ور سره دغه نره مانځې دو په اسلام آباد چې میژو ور سره وي میژو در نه ورکوي مونږ په خپله زنانو او ضرور نه پېښېږي مونږ په خپله دومره وي انشاءالله تعالی چې هر څه ځواب بله خبره ده امید مشته چې څوک شته په د خوره باندې امید مشته چې لیډرون لري امید مشته چې انصاف وروکړل شي که انصاف میشته ملاو نه شو حیات غونډه ونیره ډېره داس کارنامې وي چې د پاکستان ریاستو د عزت جنازه وځي او د کړې وي او ثابتې وي او امان یې دا پر یود کو دا یوه کیر ته نه راوځي د میر په مخ شه په 15 کوله په څلوېره کوله بچي پرې ټیپک نسی او میر یې ورته کسي نعوذ بالله میر ته چې کوم الفاظ استعمالوي زه دلته نه شم د حیات مور نن په ژړو دو اگر په جماش څلور وره عزت نیلام کیږي دا مال یې د میر نه دي په میر سره دای څه پالیسي کو دلته په دغه بچي باندې څه کړي دي واضح ورته یایي واضح چې د حیات سره انصاف ونه شي یا دغه ریاستو ډېره جنازه نرمي ژوبوسي ویډیو مو جوړې دي بچونو سره دي مانځې په دغه کرښه د توس په انتظار ټوله نوسته دي د هر میر سره چې څه شوي دي غونډې مانځې دلته وس نوسته دي هر ورځ یې هغه عزت بس تللی دی نه را بل ملک خو نه دی روغلی اسرائیل او امریکا خو نه دي روغلي دغ پنجاب او د مو آج دلولون چې په پوډرو په پکوړې ریږدي دي او د کرنل په ملکاتي نه ریږدي دي د یغ یوازې راشوي تو ته د جاسوس دمره در نږدې شو چې غوړ ملک پر خروپیږي کوم خروپوي جاسوس ځون ته نږدې کوي په بنګال شه د داس وکړل جاسوسي ادارې د ولاژلې بنګال د تونه لوړو تسالي درکوه چې دا راویا دی وي پښتین در نه راونده انشاءالله در نسیو
ریاست خپل پالیسی ټیکو ریاست خپل پالیسی ټیکو کټی کې نکړه بیا دا نوی چې تو څه د مل خلاف یستای یا میش زون سوای دی د میش د ماندې بچي چې په جون شه میش کله وتلی د میش د ماندې بچي په روډینه پیدا شوی دی خامله شده ا د فوجونه په مخه په روډینه پیدا شوی دی هغه نه بچون ویلې خو دغه ریاست ته میش قرباني ورکړی دو او دغه ریاست میش ته سره کړی دی کله شهید نوم روکو کله د غازی نوم روکو د دهشتګرد نوم خو د په خله شده خو متارو کوي نن دهشتګرد یې کړل غازی یې کړل شهید یې کړل یمو یې ذات ته لوسرو غزاوي د حیات مر نن جوړي داسې نره ماندې جوړي د ریاض مر جوړي دا ماندې نوسته دي ټوله خو واضح الفاظ کنه وی روزي دغزیتا ا تو سره شرم نه مخصوصوي چې یو په وردی د نه پنجابای د مو کېرته روسي او د مو په کارت په بیشترا او د مو د خیر مر مخشک شنی ا د تونه پردانه کو چته وې ته دغزیتا روزي واضح ریاست ته یا توس پترو په امریکاوي ډیډلاین ورته شوی دی خالد حیات پلور ور نه دی یا ډېر مانځي بچون کا ګناه کړای وي د پاکستان قانون آئین میج منلای هدی اپ میج فارز دی میج و مانی هو سزو دا ورکو حیات مرداس غوتنن ورته لګوي و دغه ریاست ته چې کا د مو میړو او د مو بچی سکړی وي مو درته اجازه ته میجو ورته ویلوړي پنسي ورکا خو مهرباني وکړه د عزت خیال مې وسوته مهرباني وکړه عزت ته مې ګوته مار وړه معذرت غوړي که څه د خبره شوي شکریہ